السلام علیکم ګرانو مینوالو زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم دوستانو. تاسو په سټارټینګ کې د ورکوټ شاندې کلیپ صحیح کړو. دا چې دی نو نادیه ګل، مراد خان او فاطمه ګل دي دې ټایم کې چې دی نو سواد کې دي او سواد څه دپاره تلي دوبۍ کې دی چې کوم شو کړی و نو هغه ډېر زیات کامیاب شو او د هغې هغه کامیابي نه پس دی چې دی نو پاکستان ته راغلي دي او پاکستان کې بیا آوټینګ دپاره تلي دي سواد ته. نو دوستانو زه به د دې متعلق تاسو سره ټول معلومات په دې ویډیو کې شیر کوم. تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو تاسو زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې بیل آیکن هم پرس کړئ. نو دوستانو دی دوبۍ ته تلي وو اختر نه یو 2 ورځې مخکې. اختر دی هلته کې دوبۍ کې تېر کړی و. بیا هغې نه پس هلته کې ډانسونه یې کول او چې کوم کسان ورله راغلي وو نو هغوی ورله پیسې ورکړي دي ولې چې هغې ته نه لطفاندوز شوي دي او بیا ورله پیسې ورکړي دي. دی هغه پیسې اخیستې دي ښه چې دی نو کاروبار دنده یې هلته کې شوې وه نو ښه پیسې راغونډې شوې. اوس پاکستان ته راغلي دي او پاکستان کې چې دی نو دی اوس په آرام سره کور کې نشي کېناستی دی ولې چې دی سره پیسې زیاتې شوي دي. نو دی آوټینګ دپاره تلي دي سواد ته او د دې چې کوم کلی وطن دی هغه هم سواد ته. خو خیر دی وخت چې دی نو دی آوټینګ دپاره تلي دي سواد ته او شاته چې کوم تاسو ځای صحیح کړو دا چې دی نو دریای سواد. نو خبره داسې ده دوستانو هلته کې دی چې دی نو ډېر محنت کړی او د خولې ګټه ده د دی نه خوله وتې وه نو هغه چې کوم ګټه ده نو اوس دلته کې به په هغې باندې به عیاشي کوي عیاشي به کوي. نو راغلي دي او ډېر زیات خوشحاله دي ډېر زیات خوشحاله دي. دی چې دی نو ډېر غټ توره وهلې ده او باتوران خلک دي نو دلته کې راغلي دي او اوس آوټینګ کوي لګیا دي ګرځي. خوند به یې ځکه کړی وی چې د دی چې دی نو د خپل محنت ګټه وای کار روزګار یې کړی وی سخت کار روزګار یې کړی وی محنت مشقت هغه کړی وی. دا خو څه چې دی نو کار خو نه دی د پردو جیب نه پیسې راویستل هغه هم چې دی نو په ډومتوب باندې. نو دی چې دی نو څه ښه کار کړی وی څه مزدوري کړی وی خوله ته نه وتې وي نو ځکه به خوند کړی وو. نو بس دوستانو زما دا میسج دا پیغام موبایل خپل دوستانو سره شیر کوم. که ویډیو کې باندې څه غلطي شوې نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله تاسو سره به ډېر ژر یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د لوی الله په امان.